د افغانستان د اسلامي امارت مشر امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده د طالبانو د سقوط کېدلو راز ښکاره کړ. شیخ مولوي هیبت الله حفظه الله د اسلامي امارت له لوړپوړو او ټیټپوړو مسؤلینو مهمه غوښتنه کړې دا چې شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده څنګه اولي اسلامي امارت ته د دوی د سقوط کېدلو راز ووایه او هغه له ټیټپوړو او لوړپوړو طالبانو کومه مهمه غوښتنه کړې. بشپړ حال راسره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. عدالت د یو حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتېږي. یو مظلوم په محبس کې ناست دی، بلا جرمه شکنجې، وهل، زورول، نو خدا به شرع کړي د ده د الله ترمنځ هېڅ حجاب و پرده نشته. رب جل جلاله شرع قبلي په یوه ساعت نه بلکې په یوه ثانیه کې به ټول امارت وغورځي. رب جل جلاله هېڅ قدر نه لري. رب جل جلاله بې نیازه خدای دی. که عدالت و بیا به بقایي، او که عدالت نه و ظلم پیدا سو، خودخواهي پیدا سو، مرګونه پیدا سو، انتقامونه شروع سو، بې له محکمې وژنې وسوې، دا ملک به تباه کېږي. دا د ظلمو سره بقا نه ده. د دې ظلم مخنیوی د علماو په حقاني فیصلو او د حکومت په صحیح اجرا باندې. طالبانو ته د شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده خبرداری ظلم مه کوئ کنه اسلامي امارت نسکوریږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشر شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده په یوه غږیز پیغام کې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې له خلکو سره ظلم او شکنجه ونه کړي کنه نظام به په یوه شیبه کې خدای نسکور کړي. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له لورې په دغه خپور سوي غږیز کلیپ کې د طالبانو له لورې د پرلپسې ظلمونو د ادعا سوو پیښو کومې ځانګړې پیښې ته له اشارې پرته شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده ویلي د ظلم حکومت بقا نه لري. د اسلامي امارت مشر ویلي چې د عدالت په نشتوالي او د ظلم ځان غوښتنې وژنو، غچ اخیستو او بې محاکمو وژنو له پیدا کېدو سره تباهي رامنځته کیږي. شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده په دغه غږیز کلیپ کې د طالبانو په لیکو کې د مجرمینو په نیولو ټینګار کړی. د طالبانو منتقدین بیا باور لري چې د طالبانو نظام په ټولو یادو سوو پیښو کې ککړ دی او خلک یې تر پوزې راوستي، خو د افغانستان اسلامي امارت بیا دا ادعاوې بې بنسټه بللي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.